8 د مارچ د ښځو نړیوال یووالي ورځ ده. هغه ورځ ده چې موږ ته راپیادوي چې په دنیا کې میرمنې خپل حقونو دپاره خپل غږ پورته کړل، مبارزه یې وکړله تر څو چې برابري او یووالي رامنځته سي. 8 د مارچ موږ ته هغه تاریخي دردناکې پیښې راپیادوي کوم چې ښځې د خپل جنس دپاره د مستحق حقوقو او برابري د نه درلودلو او بېعدالتیو قرباني کېدو په هکله باندې وه. متاسفانه سربیره پر دې چې په دنیا کې او سربیره پر دې چې په اسلام کې ښځو ته حقونه ورکړل سوي دي، بیا هم موږ ګورو چې زموږ په ملک کې او زموږ په هېواد کې افغان میرمنې خپل د هغه ابتدایي اسلامي او انساني حقونو څخه محروم پاتې دي. سربیره پر دې چې د قانون په مقابل کې نارینه او ښځو ته برابر حقوق نه دي ورکړل سوي، متاسفانه په سیستماتیک ډول باندې هم د دوی حقونه تر پښو لاندې سوي دي. زه غواړم دغه 8 د مارچ د هغو ښځو سره خپل یووالی اعلان کړم کوم چې په افغانستان کې او په نړۍ کې د بېعدالتۍ قرباني دي او د ظلم و خشونت تر سیوري لاندې ژوند کوي. د ازادي او عدالت